زیتون تېل مو مخ ته ښکلا ورکوي. سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د مخ ښکلا په اړه ده. د زیتون تېل له زرګونو کلونو راهیسې همدې امله د ښایست لپاره کارول کېږي چې مخ او شکل ته ډېرې ګټې لري. زیتون تېل د زیتون د ونې له میوې ویستل کېږي چې اصلي سیمه یې د مدیترانې شاوخوا هېوادونه دي. زیتون په پخواني مصر کې د ګڼو سینګاریزو موخو لپاره کارول شوې ده. د زیتون ګټې یوازې د انسان شکل یا څېړنې پورې ځانګړنې نه ده، بلکې په غذایي سیستم کې هم ستره ګټه لري. زیتون ډېر ګټې لري چې زه یې له تاسو سره شریکومه. 1. زیتون ویټامین A لري او د اکسیډیشن ضد دی چې د مخ او د بدن په نورو برخو پورې کولو سره د زړښت نښې نښانې له منځه وړي او ګونځې لرې کوي. 2. له زیرې مالګې یا زیرې بورې سره د زیتون ګډول او بیا یې پر مخ پورې کول د مخ د پوستکي د ښایسته کولو لپاره کارول کېږي چې وروسته په ګرمو اوبو یې پرېمنځئ. 3. د میک اپ د لرې کولو لپاره زیتون یو طبیعي له منځه وړونکي په توګه کارول کېږي. تاسو کولی شئ اول خپل مخ په زیتون تېل غوړ کړئ او بیا یې په ګرمو اوبو پرېمنځئ. ستاسو میک اپ به ډېر ژر له مخه لرې شي. د زیتون تېل د هګۍ سپین او لږ لیمو سره ګډ کړئ. بیا یې پر مخ پورې کړئ. د دې سره مخ ځلا کوي او ژوندیتوب وربخښي. دا کار تر څو اونۍ وکړئ تر څو ښه نتیجه لاسته راوړئ. 5. پر زیتون هره ورځ د 15 دقیقو لپاره د مخ مالش کولو سره مخ له زیتون تېلو غذایي توکي اخلي او ګونځې له منځه وړي. مېرمنې که د میاشتنۍ ناروغۍ د ښه والي په لوري بیایي. 6. هره ورځ له خوب وړاندې د سترګې شاوخوا برخې پر زیتون غوړیو توروالی له منځه وړي او له سترګو چاپېره نري پوستکی ژوندی ساتي. 7. که چېرته ستاسو ویښته پخه کوي نو کولی شئ چې د زیتونو په غوړیو غوړ کړئ تر څو ښایسته او ځلاداره ویښته ولرئ. 8. د وچ پوست لپاره ګټه کوي. ډېر وګړي د زیتون غوړي د دې لپاره چې پوست یې نرم او مربوط وي کاروي. د زیتون طبي غوړي د پوست د نرموالي او رطوبت لپاره ښه ټاکنه ده. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.